بلال شفقت چې د 15 کالو شپېلې د فن سره ملګری دی چې په بنیادي توګه د مهاجر خاندان سره تعلق لري او مشران یې د هند د تقسیم په وخت د راجستان علاقې د پاکستان پښتونخوا ته په ګډه راغلي دي. 1940 کې زموږ مشران دغه څه ټایم چې د انډیا او پاکستان دغه کېده که نه تقسیمېده نو دې ټایم کې زموږ مشران هلته نه راغلی وو، ولې چې الحمدلله شکر الحمدلله هغه ټایم د مسلمانانو د هندوانو څه مسلې وي که نه ډېرې. زموږ مشران چې اوسېدل که نه هغه راجستان علاقه وه، د انډیا یو علاقه ده راجستان. د بلال ځینې مشران اوس هم په هند راجستان کې ژوند کوي. بلال په خپل کور کې راجستاني ژبه په دې غرض وایي چې خپله ژبه ژوندۍ وساتي، ولې د پښتو ژبې سره بې کچه مینه کوي. مونږ کور کې ژبه هم هغه وایو، ولې چې هغه ژبه زموږ دغه ده مادري ژبه ده، نو هغه مونږ هېروم نه او انشاءالله شکر الحمدلله مونږ داسې وایو دا مارواړي ژبه ده چې انډیا کې هم داسې ویل کېږي نه. اوس هغې هم اردو پکې مکس کوي، انګلیش پکې مکس. د پښتو یو شمېر مشهورو هنرمندانو سره یې شپېلې غږولي دي او زیاتر سازونه یې د پښتو غږولي دي. تو لر بر پښتانه څومره چې د دوی د سندرې ریکارډ کېږي، غزلې ریکارډ کېږي، ټپې ریکارډ کېږي، څومره چې د پکتیاوال لهجه چې کوم یو دا کلچر دا تقریبا ټولو د سندرو کې شپېلې ما غږولې دي. بارام جان شو، د جاوید امیر خیل شو، د دوی البم ما خپله موسیقۍ کې ریکارډ کړي دي. نازیه اقبال شوه، نغمه منګل شوه او شفیق مرید اینڈ جمشید پروانی، منګل شوقي، ډېرې نامې دي. بلال ته په بېلابېلو وختونو کې د خپل فن په اعزاز کې ایوارډونه او تعریفي سندونه هم ورکړي شوي دي. افغانستان ملي ټلویزیون نه ماته ایوارډ میلاو شو او باقي آریانا ټلویزیون کې مې کار کړی دی، پولو کې مې کړی دی، دغه شمشاد چینل نه ایوارډ اخیستی دی ما دوبۍ کې، او دلته پی ټي وي کې هو پاکستان پی ټي وي کې ما ډېر تقریبا ډېر ماشومتوب نه زه لګیا یم. بلال خپل دغه فن اوس خپل مشر زوی سمیر ته سپارل غواړي چې هغه د شپېلې دغه فن جاري او ژوندی وساتي او د شپېلې په ژبه د خپلې خاورې نوم روښانه کړي. لایبه یوسفزۍ، امریکا غږ، پېښور.